د غره په لمن کې یو ښکلی کلی و چې نوم یې زرغون و. په دې کلي کې یو سپین ږیری سړی اوسېدلو چې 2 زامن یې لرل. د مشر نوم بادام خان و، د کشر نوم اخروټ خان. بادام خان ډېر چلاکه او لاسي سړی و، خو اخروټ خان بېخي ساده او د زړه پاک و. کله چې د هغوی پلار ډېر ناروغه شو او د ژوند هیلې ختمې شوې، نو 2 زامن یې راوبایلل او ویې ویل: زما بچو، زه اوس رخصتېږم، زما نه پس به په خپلو کې په مینه اوسېږئ، یو بل ته دوکان مه ورکوئ او د یو بل خیال ساتئ. د پلار له وفات وروسته هغوی ته په میراث کې 3 څیزونه پاتې شول: یوه وا، د خرمنۍ ونه او یو کمبل. بادام خان چې ډېر بدماش او لرې و، فکر یې وکړو چې څنګه د ساده اخروټ خان وغولوي. یو ماښام یې اخروټ خان ته غږ وکړو: وروره اخروټ خانه، راشه چې د میراث وویشو چې بیا جنجال جوړ نشي. اخروټ خان په خوشحالۍ وویل: ښه ده مشر وروره، لکه څنګه چې ستا خوښوي. بادام خان په خندا وویل: ګوره، د پلار وصیت و چې یو بل خیال ساتئ، نو ما پرېکړه کړې چې د هغه مخکینۍ برخه ستا ده، ځکه هغه صفه وي او یوازې واښه خوري. شاتنۍ برخه زما ده، که څه هم ګنده وي او غوښې بولې کوي، خو خیر زه به یې صفه کوم. ته به بس غوا ته واښه اچوې، اوبه به ورکوې، نور کار زما د ستا مشر ورور شته که نه؟ اخروټ خان وویل: او مشر وروره، ته څومره مهربان یې، زما لپاره دې پاکه برخه وړه کړه. بیا بادام خان د ونې په اړه وویل: د خرمنۍ د ونې لاندینۍ نیمه برخه ستا ده، ځکه ته په ونه نشي ختلی، او پورته نیمه برخه زما ده. او د کمبل په اړه مې دا فیصله وکړه چې د ورځې به ستا سره وي او د شپې به زما سره. اخروټ خان په صداقتوب وویل: دا خو ډېره عادلانه ده. ورځې تېرېدې، اخروټ خان په دغه غوا ډېر خیال ساتلو. ښه واښه به یې ورته راوړل او په مینه به یې مړوله. خو کله به چې د لوشلو شودو وخت راغی، بادام خان به بلټۍ راواخیسته او شاته به کېناسته. اخروټ خان به ورته کتل. وروره مخکې مه راځه، د شتنۍ برخه زما ده او شودو هم زما دي، ته لاړ شه د غوا سر ګروه. بادام خان به نیمې شودې په خپله وڅکلې او نیمې به یې په بازار کې خرڅولې، خو اخروټ خان ته به یو غړپ هم نه ورکولو. همدا حال د ونې هم و. اخروټ خان به ونې ته اوبه ورکولې، سره کات به یې ورته اچوه. خو کله به چې خرمانۍ پخه شوه، بادام خان به په ونه وختو او ټولې خرمانۍ به یې وشي کولې. اخروټ خان به لاندې ولاړ و، بادام خان به ورته له پورته چغې کړې: اخروټه، لاندینۍ برخه ستا ده، هلته خو خرمنۍ نشته، د پورته برخه زما ده، نو خرمنۍ هم زما دي. او چې کله به د ژمي یخنۍ راغلې، د ورځې به کمبل له اخروټ سره و چې لمر به او ضرورت یې نه و. خو کله به چې شپه شوه او یخ به زور وکړو، بادام خان به کمبل واخیستو او په خوند به ویده شو، او غریب اخروټ خان به ټوله شپې له یخنۍ رپېدو. یوه ورځ د زرغون کلي مشرانو ولیدل چې بادام خان خپله ښه برابر او اخروټ خان کمزوری دی. هغوی اخروټ خان راوغوښتو: ای ساده سړیا، بادام خان تا غولوي، غوا چې واښه خوري نو شودو دواړو ته ورکوي، په ونه کې ستاسو دواړو حق دی، ته ولې داسې بې عقلي کوې؟ خو هغه زما مشر ورور دی، هغه ویل چې برخه هم دا ده، زه پرې راضي یم. کلیوالو ورته پټه مشوره ورکړه: بل ځل چې هم هغه داسې وکړي، نو ته هم خپله برخه وکاروه. بل سهار بادام خان بلټۍ راواخیسته چې شودې ولویشي. اخروټ خان یو ډام لرګي راواخیستو او د غوا په سر یې ورونه شروع کړل. غوا به ډکه شوه، لګتې یې وهلې او د بادام خان شودې یې راواړولې. بادام خان په غوسه وویل: دا څه کوې احمقه، ګورې نه چې زه شودې لوشم. اخروټ خان په ارامۍ وویل: وروره، مخکینۍ برخه زما ده، زه یې وخم او که یې پلم، زما کار دی ته خپل تار کوه. بادام خان پوه شو چې کار خراب دی، ویې ویل: ښه ده ښه ده، شودې به نوې کړو، خو غوا مه وهه. اخروټ خان وویل: او واښه به هم دواړه راوړو. بادام خان مجبوره شو او ویې منله. څو ورځې وروسته بادام خان په ونه وختو چې خرمنۍ وشو کوي. اخروټ خان تبر راواخیستو او د ونې په لاندینۍ برخه یې ګوزارونه شروع کړل. بادام خان له پورته چغې کړې: او زه دې ممر په شم، ونه مه وهه. اخروټ خان ویل: د لاندینۍ برخه زما ده، زه یې وخم، ته په پورته برخه کې خپل کار کوه. بادام خان ویل: راښکته کېږدم، خرمنۍ ونه به نیمه کړو، بس تبر لرې کړه. کله چې شپه شوه، بادام خان راغی چې کمبل واخلي.
وی کتل چې کمبل په اوبو کې لون هیڅ پټ دی. بادام خان په چغه وویل دا دې څه کړي؟ په دې لوند کمبل کې زه څنګه ویده شم؟ اخروټ خان په خندا وویل وروره د ورځې کمبل زما و، ما پکې اوبه واچولې، زما خوښه وه. اوس چې شپه ده ستا وار دی، ته یې وغونده، که یې نه غوندې ستا کار دی. بادام خان خپل سر ووهو او پوه شو چې اخروټ خان سادګي نوره ختمه شوې ده. هغه له خپل ورور څخه بخښنه وکړه. اخروټ خانه وروره ما وبخښه، ما در سره ډېر زیاته یې کړې. راځه چې نن نه وروستو هر څه په نیمه کړو او په شریکه ژوند وکړو. له هغې ورځې وروسته زرغون کلي کې دواړه وروڼه په خوشحالۍ اوسېدل او بادام خان بیا هیڅکله اخروټ خان ته دوکه ور نه کړه.